دا جنۍ د چین ته د ډاکټرۍ دپاره لاړه ملګرو، خو دې سره هلته یو عجیبه کار وشو. ملګرو د یو پلار یو ډېر غریب انسان دی چې دې شوق و، د دې یوه قابلې جنۍ وه او پلار چې دی نو دې لپاره مزدوري وکړه او دی چین ته ولېږله، خو هلته ورسره یو عجیبه کار وشو. ملګرو زما دا ویډیو پیغام ضرور شیر کړئ، که چېرته د دې جنۍ د پلار سره څه مدد وشي د سوشل میډیا په ذریعه باندې، نو چېرته دې داسې حال په هېڅ چا باندې هم خدای پاک نه راولي، ځکه چې تا نوجوانه جنۍ چې وي نو دا په چین کې او بیا ورسره یو داسې کار وشي او ته دلته غریب یې او ستا څه وس نه کېږي، نو زما دا ویډیو پیغام چې دی نورو ملګرو سره ضرور ریپوسټ کړئ. دا ویډیو ریپوسټ کړئ، ویډیو ضرور شیر کړئ. ملګرو دا جنۍ چې ده نو دا تعلق ساتي د خانپور سره او دې خپل نوم چې دی نو فرحانه مشتاق نوم دی ملګرو، او دا یوه غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي. ملګرو دا جنۍ چې وه نو ډېره زیاته قابله وه، نو دې پلار چې دی نو هم ډېر زیات غریب و، د خاندان چې و نو دا ډېر زیات غریب و. نو دې پلار یې سوچ وکړو، دې جنۍ ویل چې زه چین ته ځم، او دې پلار یې هم سوچ وکړو، نو یو موقع والا جوړه شوه، نو دا جنۍ چې ده نو چین ته ولېږله. چې کله دا چین ته ولېږله ملګرو، دې سبق روان و، سبق د جنۍ وایو، وخت پکې تېرېدو، یو وخت پکې راغی چې دې ډګري کمپلیټ کېدو والا وه، دې چې کومه ډاکټرۍ ډګري وه نو هغه مکمل طور باندې لږه پاتې وه، 100 میاشتې پاتې وه چې دې ډاکټرۍ ډګري مکمل کېدو والا وه. د هغه نه پس چې دی نو دا جنۍ چې دی نو یکدم بیماره شي، یکدم پې څه چل وشي چې کله هغه هسپتال ته ویسي، نو چې په هسپتال ته ویسي ملګرو، نو دا جنۍ چې دی نو په هغه ټیم سره وفات شي. د هغه نه پس چې دی ملګرو نو هغه چین چې کوم حکومت دی نو هغه چې دا خبره کوي که نه، جنۍ چې کومه وفات شوې ده نو په دې تقریبا 32 لاک روپۍ راځي، او دې جنۍ چې کوم اخراجات دي نو هغه هم پاتې دي، ځکه چې د څه روپۍ پاتې دي، څه د کالج څه روپۍ پاتې دي، د هغه د وجې نه چې دی نو هغه اوس نه راپرېږدي ملګرو. د هغه چې کومه یو غریب پلار دی که نه، نو هغه وس نه کېږي چې دې جنۍ دپاره پیسې جمع کړي او دا جنۍ چې ده نو پاکستان ته راواړي ملګرو. د هغه نه پس چې دی نو دا حکومت کولی شي د سکنډونو حساب کتاب یې دی، ځکه چې په سکنډونو کې حکومت دا راړلی شي دا جنۍ، ځکه چې د دې پلار چې غریب دی، چې د یو انسان د یو مور پلار چې ده نو هغه یوه لور چې ده نو هغه په چین کې پراته وي، او د هغه نه پس چې دی مړه، او د هغه نه پس چې دی نو کور به دلته په خلکو باندې څه تېرېږي، افسوس خبره ده، او بیا یې نه راپرېږدي. ګوره موږ وایو که نه دا چین وایي ښه ملک دی، خو دا څنګه چې ښه ملک دی، ځکه چې یوه جنۍ وفات شوه، هغه د سبق دپاره درغلې ده، دوی وایي سکالرشپ وه، په سکالرشپ په ذریعه باندې تلل وه. د هغه نه پس چې دی نو د هغه سره یو داسې واقعه راغله چې اوس هغه نشي راتللی، خو زموږ د حکومت ته خواست دی چې دې جنۍ ضرور مدد وکړي او دا پاکستان ته بېرته راوړئ که نه، چې دا